अस्सलामुअलैकुम ग्रानो मीनवालो उम्मीद लरम چې تاسو ټول با روغ جوړ وي او د ژوند په موضوع کې به وي دوستانو نوې ویډیو کې درته هر کله وایم دوستانو ډیر افسوسناک دردناک واقعا مخه ترغلی ده د منصيري سره تعلق لرونکو د یو کور 15 کسان چا ډیر په بي دردۍ سره قتل کړل چې پاغي کې یو خزا او یو خاوند او داغي درې بچي شامل دوستانو دا چا قتل کړل او ولی قتل دوستانو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوی وئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره درس او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ دوستانو ډیر غټ ظلم او زیاتی شوی دی په منصيري کې د یو کور 15 کسان چا ډیر په بي دردۍ سره قتل کړل چې پاغي کې یو خزا او خاوند او داغي درې بچي شامل دي دوستانو یقینا چې ډیر غټ ظلم او زیاتی شوی دی او په خاندان کې صرف دا 15 کسانو چې دا دی مکمل قتل کړل او دوستانو دا ویل کیږي چې دا چې د سړی ولا رور قتل کړي دي او په دې وجه قتل کړيږي چې دی ولا جیداد نو دا د سړی ولا رور دا خبره کوله چې دا جیداد به ماته پاتې شي او دا رور او د خزا او بچي قتل کړل او ټول ختم کړل چې مانه سوق جیداد کې بیا عیسا وانلی یقینا چې ډیر غټ ظلم او زیاته د سړی رور کړ یعنی دا د الک رور دا ټول 15 واړه قتل کړل او خپل روري په اخیری کې پانسی کړل او دا غینه بعد بیا ورته بچي او خزای ورته قتل کړل دوستانو یقینا چې د ډیر غټ ظلم او زیاته کړي د خپل رور چې خپل روري قتل کړل او داغه بچي قتل کړل صرف د جیداد د پاره چې ماته د زمکا او کور دوستانو دا ډیر یقینا چې ډیر غټ ظلم او زیاته شوی دی پکار د چې د سخت نه سخت سزا ورکړلې دوستانو امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښوي نورو معلوماتي ویډیو غانو د لپاره زموږ د مشرق ټي وي چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ ډیر مننه شکریا